په یوه ځنګل کې د زمري واکمني وه. له هغه وخته چې ښکارچیانو یې مور او پلار وژلي وو، هغه ځان ډېر یوازې احساساوه. د ځنګل په ساتلو کې یې مور او پلار له لاسه ورکړي وو او اوس په یوازې ګرځېده. د یوازیتوب احساس یې زړه دروند کړی و او همداسې روان و. په همدې وخت کې یو لیوه ورته مخې ته شو او ویې ویل: مهاراجه، ولې یوازې ګرځې؟ په همدې فکر کې ډوب یې، کومه اندېښنه خو به نه لرې؟ زمري وویل: نه، خو د مور او پلار له مرګ وروسته د ځنګل مسؤلیت پر ما پاتې شوی او د باچا کېدو درنه سزا زغم. لیوه وپوښتل: سزا دا څه معنی؟ زمري وویل: د زمري په سینه کې هم زړه وي، زمری هم کولی شي له چا سره مینه وکړي. لیوه وویل: سمه خبره دې وکړه. زما مشوره دا ده چې یوه ښه ملګری پیدا کړه او واده وکړه. دا خبره یې وکړه او روان شو. زمري د هغه پر خبرو فکر کاوه او د خپل غار پر لور روان شو. ناڅاپه یې د ژړا غږ واورېد. داسې ښکارېده چې څوک سخت ټپي شوی وي. کله چې یې بوټو ته وکتل، هلته یې یوه ټپي بوزه ولیده. زمري وپوښتل: ته څوک یې او دلته ولې راغلی یې؟ بزې وویل: زما نوم رادا دی، زه د ګاونډي ځنګل څخه راغلی یم. زمري وویل: دا حالت دې چا درته جوړ کړی؟ رادا وویل: زه د خوراک په لټه کې وم چې ومې لیدل یو زمری او یو پړانګ د ځنګل د باچا د وژلو پلان جوړوي. هغوی زه ولیدلم او د وژلو لپاره یې پسې راوځغاستل. په ډېرې سختۍ مې ځان وژغوره او دلته راورسېدم. زمري وپوښتل: آیا ته هغه باچا پېژنې؟ رادا وویل: نه، ما هېڅکله هغه نه دی لیدلی. زمری موسکی شو او ویې ویل: یعنې ته زما د ژوند د ژغورلو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی؟ رادا حیرانه شوه او ویې ویل: نو ته هغه باچا یې؟ زمري وویل: هو، تا زما ژوند ژغورلی. اوس زما فرض دی چې ستا مرسته وکړم. راځه زما سره. زمري بزه خپل غار ته بوتله او ویې ویل: ته چې څومره وخت غواړې دلته پاتې کېدای شې او کله چې غواړې خپل ځنګل ته ستنه شې. راته ووایه، زه به دې خپله ورسوم. د باچا دا سادګۍ چې رادا ولیده پرې مینه شوه. په زړه کې یې وویل: څومره نیک زړه باچا دی، کاش زما ملګری وای. بزه څو ورځې د زمري سره پاتې شوه او د دواړو ترمنځ ژوره دوستي پیدا شوه. زمري تل خوشحاله و. ژوند د دوستۍ نوم دی او دوستي د ژوند روح دی. ځنګلي حیواناتو به یو بل ته ویل: هسې نه زمری له چا سره مینه پیدا کړې وي. هغوی پټ شول چې وګوري څه روان دي. زمري وویل: رادا، ته زما ملګری یې، ما ته یوازې زمری وایه. مهاراج، خو زه د نورو حیواناتو لپاره یم. رادا وویل: که ځنګلي حیوانات پوه شي چې یوه بزه ستا ملګری ده، نو څه فکر به وکړي؟ زمري وویل: نه پوهېږم، خو ما ته ستا ملګرتیا ډېره ګرانه ده. تا ته هم زما ملګرتیا ښه ښکاري. رادا وویل: ښه خو ښکاري، خو زموږ د دوستۍ تر همدې برید دی، ځکه ته زمری یې او زه بزه. زمري وویل: زه په نسل او ذات باور نه لرم. آیا ته به زما ملکه کېدل ومنې؟ رادا وشرمېده. دا خبره په ټول ځنګل کې خپره شوه او جرګه راوغوښتل شوه. یوازې زمري وویل: ستا پلار له ما سره ژمنه کړې وه چې زه به خپل له زوی سره ستا واده کوم. زمري وویل: رادا زما ملګری ده، په جرګه کې یې سپکاوی مه کوئ. خو د پلار د ژمنې له امله زمری واده ته غاړه کېښوده او هغه وخت یې له زمري سره واده وکړ. کله چې زمری خپله میرمن غار ته راستنه کړه، زمري بزه ولیده او په قهر شوه. دا هماغه بدکاره ده. زمري وویل: دا زما تر ټولو نږدې ملګرې ده. خو زمري ونه منله.
راده وویله ملکه سم وایي زه ځم او بیزه غار پرېښود. له هغې ورځې وروسته زمری ډېر خفه شو. څو کاله وروسته زمری یو زوی وزېږاوه. زوی غټ شو. یوه ورځ درې واړه د سیند غاړې ته ولاړل. زمري خپل زوی ته وویل زویه هېڅکله د دې سیند هغې غاړې ته مه ځه، هلته ډېر خطرناک حیوانات دي. ناڅاپه له بوټو څخه 2 زمریان او 2 پړانګان راووتل. هغوی وویل موږ دا ځنګل نیولو ته راغلي یو، تا به ووژنو او باچاهي به واخلو. جګړه پیل شوه. د دښمنان 4 وو او زمری 3 تنه. جګړه سخته شوه. په همدې وخت کې یو ټپي زمری راغی او په لوړ غږ یې وویل ودرېږئ. چا د باچا زوی ته ورنږدې هم شو وژنم یې. هغه زمري وویل ما د ځنګل ټول حیوانات راوغوښتل. کله چې ټول حیوانات راورسېدل دښمنان وتښتېدل. زمري وپوښتل ته څوک یې؟ ولې دې زما لپاره ځان قرباني کړ؟ هغه وویل زه راده یم. زمري حیران شو. راده د زمري پوستکی وایست او ویل که بیزه پاتې شوې وای نه مې شو کولی ستا ژوند وژغورم. زمري وژړل او ویل ما ته څه غلطي وسوه، ما ته غلطه ګڼلې، بخښنه راته وکړه. راده وویل په دوستۍ کې نه بخښنه غوښتل وي او نه مننه وي او همدلته یې ساه ورکړه. زمري ډېر وژړل. وروسته زمري یو لور وزېږاوه او د هغې نوم یې راده کېښود.